السلام علیکم ملګرو، نیکی هیلې او احترامات. ملګرو، نن موږ راغلي یو د محترم مشر په شاهین صاحب خوا کې یو چې هغه څه د تعارف او د پېژندګلو محتاج نه دی. ستر لیکوال او محقق دی. نو نن موږ د هغه سره د هغه په حجره کې ناست یو. د هغه سره یو څو خبرې کوو د هغه د ژوند او د ادبي سفر په هکله. نو تاسو هم دغه د ګټورې خبرې واورئ او خوند ترې واخلئ. السلام علیکم شاهین. السلام علیکم. قاضي شاهین صاحب، اول خو تاسو نه دا تپوس کوو، عامیانه غونې تپوس دی چې ستاسو د سکول چې تاسو تعلیم څنګه حاصل کړ او مخکې ته بیا څنګه راغلی؟ ډېره مننه سهار صاحب او عرفان صاحب، تاسې خواږه خلک یې، د ډېر لرې نه راغلي، د خپل کور کې دي خلک یې او زړه او ځیګر یې. زه تاسو مننه کوم، تاسو دلته راغلئ، زه خوشحاله شوم. تاسو د خدای په عزت ساتئ. ستاسو دا خبره چې لکه د ما دا اولنی ژوند او په هغې کې لوستل او لیکل، دا خو دا چې زه په دې کلي کې پیدا شوم، په یو عامه کورنۍ کې. نو زما په ورځ کې د تعلیم دغه چې کوم نو هغه دومره نه. د اول په زموږ پلار خوا کې د جومات چې نه دې جومات سبق ته ولېږله او الحمدلله چې هغه سلسله ما په مخکې بوتله. نو ما په جومات کې د قاعدې نه شروع کړ وه، نو چې قرآن شریف مې خلاص کړ، نو بیا لکه ما په هغې پسې خلاصه او مونیا وویل. بیا مې پکې د شیخ علي ګلستان کوم سبق وویل، فارسي مې د هغې د وجې نه لږه ښه شوه. خو بیا هغه انګریزي تعلیم چې ورته وایي هغې ته چې شوم، نو هغه دغه له ما نه پاتې شو. که نه زه قنزه پورې د مونیا پورې هغې پورې رسېدلی سړی وم. بیا چې د سکول خبره شوه، نو د سکول حالت داسې و چې په کلي کې سکول هم نه وه او د سکول رواج هم نه. خو الحمدلله زموږ هغه مور پلار دې خدای پاک قبر د نور ډکې، د هغو پېرزونه وه. زه له اولو ورځو په ډېر وړوکی وم، په ناداخلو کې وم چې زه به چارباغ ته تلم چې کوم د دې نه درې څلور کیلومیټره ده. هغه بارانونه چې زه رعایت کوم، هغه سخته چې رعایت کوم. او هغه ورځې کې په دې سکول کې سامانونه نه و، سکول لا نه و. هلته په چارباغ کې یو جومات و، د چم پلو ورته وایي، په هغې کې یو جومات و، هغې ته خلک لکه غونډېدل. نو موږ په هغه ورځ کې به بوجۍ د کوره وړه کېناستو. د سکول کې هغه فرنیچر څه کوي چې هغه امېري پکې هم نه و. دا به غالبا د کوم کال خبره؟ دا دغه د 48 خواوشا یا 47 که نه، هلکانو دونه هغه حصې به نه یادوي. بیا د هغې نه وروسته په چارباغ کې سکول جوړ کړو. نو موږ چې راغلو په سکول کې بیا په نداخلو کې نور خلک دننه کمرو کې کېناستل او موږ د سکول په برنډه کې په خاورو کې لکه ناست. بیا هغه ورځې تېرېدې، خو لکه موږ اول ته نه شو. دا 2-3 دی موږ سبق وایو، خو موږ اول ته نه شو. نو بیا والي صاحب په اول کې شهزاده و، لکه باچا شوی نه و. موږ نه په سړک کې مخې ته راغی. نو موږ خو نه پوهېږو د سکول هلکان، خو هغو موټر ودراوه، تپوس یې وکړو چې څه کوئ، په سکول ته ځو، د کوم کلي یې؟ موږ وویل سبا به دلته نه راځئ، په کلي کې وایي. نو موږ خو نه وو خبره، نه دلته څه انتظام. خو لکه سهار چې زیاتېږي، دا اوس چې بازار ته متوجه ورکړو کې په دې سره چینارونه و ډېر زیات. نو هغې کې موږ وو دا خلک راغی وړو ولې موږ وی په دې سوات کې یو غټ سیټ و، هغه اسماعیل نوم یې سمیل باندې مشهور و، دغه سره موټر. نو موږ ورته ویل چې سمیل سیټ موږ له مخې له راغلی و او موږ ته یې ویل چې سبا و په کلي کې وایي. خلک حیران دي، په کلي کې کوم ځای وایي؟ په دې کې موږ به اوس چې ورته پولیس وایي، نو موږ به ورته د قلا نوکر وو. هغه راغی وایي چې په دې پرون شهاده صاحب لیدلي دي، شهاده صاحب ورته وایي چې بیا په کلي کې وایي. نو خلکو بیا سلا وکړه، نو کلي کې د میاګانو یو جومات ته خلکو په هغې سلا وکړه، موږ هغه جومات ته شو. په هغه جومات کې څه کمره څه خو نه وو، جومات په غوړي کې وی موږ ناست وو، اذان راغله او دا راغله او دا راغله. نو موږ دلته چې څونه نیټه سبق وي، دا به اوس زما هېر شي چې موږ دلته کال وي او که 2 وي او که میاشتې وي. خو دې کلي کې په خلکو باندې سکول جوړ کړو. چې سکول یې جوړ کړو، موږ یې هغې ته بوتلو.
دلته بیا نه داخله هلته له موږ داخله پاس باندې بیا په هغه پاس پیل په هغه ورځ کې داسې وو چې لکه کلاس ته به ارباشر صاحب راغی بهرنی ارباشر راغی خپل بلو نو به راغی نو ته چې پاسه ته چې پاسه لوی هلک به یې پکې کوته هغه به یې لکه مخکې کوه چې تا ورته شوی په دې ته بل زمونږ په هغه وخت کې چې وو نو هغه سبق بل شان دی هغه دا چې لکه ته به په ناداخلو کې کېناستې یو کال سبق به دې وي ادنا ته شو بیا به وي ادنا څه شی دی اول ته شو بیا به دې کال وي اول اعلی ته شو نو ته به په څلورم پنځم کال باندې چېرته دېر جومات ته رسېږي بهرحال موږ هغه سبق دلته وي بیا دلته نور نه و موږ چارباغ په سکول چې و هغې ته لاړو بیا چې هغه موږ وویل په هغې کې په پورته نه و نو نه هم بیا لکه زه منګوري ته مې شروع وکړه منګوري کې هغه سکول و په سټیټ کې هغه وخت کې دوه سکول و یو په سید شریف کې و یو په منګوره بان باندې مشهور لاشتې د خیره نو لکه موږ هغې ته لاړو نو بیا دې دا سلسله روانه وه خبره به لنډه کړو بیا لکه زه پنجاب یونیورسټۍ ته لاړم او هلته مې لکه ډېر مازغه لکه هغه ویژن غټ شو څه ډېر څیزونه ناشنا چې ما ولیدو رساله او اخبار او ملګري او کالج او سوسایټیان او بزم ادب او د دې ادیبانو پروګرامونه و زما دغه ډېر زیات ښه و نو هغه لکه زه به هغې ته تلم ډېر لوی سړي د غټ غټ ادیبانو دا نومونه چې نن ستا اورې دا به ورته راتله یو به پاسېد هغه به څه شی ووایي یو نور به بیا سوالونه کوو بخښنه غواړم چې دلته تاسو چې کله دلته سبق ویو نو هغه وخت کې د ریاست چې کومه سرکاري ژبه وه پښتو وه پښتو هغې له بله شو هغه ووایو نو هغه لکه دا ټول و نو په هغه پنجاب کې زما دا ذهن د نورو نوي څیزونو سره اشنا شو دلته خو باچایي وه هغه شی خو نه و که نه لکه بل ځای لکه دلته غریبوالی بل یو شی چې لا نه راغلی که غریب یا که نوکان سړی نه پېژني نو موږ لکه اخبار او رساله او دا او غونډه او پروګرام او دا څیزونه په هغه وخت کې لکه زه خو بیا په دې دغه کې ځکه دلته به مشاعره نه کېده خو دلته به دوه جشنه کېده یو د سوات د باچا چې په کومه ورځ پیدا شو پانچو په هغې به یو جشن کېده چې ادیبان او شاعران به راته او پای کې به یې نظمونه وي هغه نظمونه به زیات په هغې باندې بل غټ جشن چې کېده هغه په 12 دسمبر کېده چې کله زموږ دا والي صاحب چې و دا د سوات باچا شو نو دغه وا چې زما هغه خپل شوق و که نه نو خو کلي ماحول کې شاعر نه و شاعري نه وه موږ به ورته سندرې وې ډېرې نیټه به ورته سندرې وې تر دې پورې چې ما زه به څلورم جومات کې وم یو شی مې لیکلی و چې دا نشم ویلی چې دا نظم و نثر کو خو وړو راپورټ وکړو استاد ته حاجي محمد استاد د خدای وبخښي هغه و هغه ته وایي چې پرویش واجب خان پورې سندره جوړه کړې ده هغه لکه څښا وه هلک ورکوټوالی او استاد زه ډېر زیات وهلم خدای دې خوا کې داسې جوړی او څه لیکي هغه چې د هغه واڼو سره زما د ککرۍ نقشې ووتو که نه بیا داسې دا سلسله روانه وه نو د سوات والي صاحب 2 کاله ډېر زیات ښه کړي یو دا چې په هر سکول کې لایبرري جوړه کړې وه وړه به وه خو وه نو هغې ته زه اړم وم او دا د کله نو د 7 جومات نه ده 7 جوماته پورې زه نه وم خو په سبق کې هم نه وم په پوهه کې هم نه وم او شوق راسره دا نه او دغه وجه وه د هغې لایبرریانو په ما دا اثر وکړو چې ما کور ځان لایبرري شروع وکړه نو زه یې نه وم هغه پخواني کورونه یوه کوټه به وه پکې یو منډه و نو ما به دا کتابونه که په غلا به راته نه هم به ما پټاوه که په غوښتو به کېده ما هم د کتابونو رواج خو نه و پیسې زما سره نه وي چې ما ځان لا نه په دوکانونو کې هغه کتابونه خرڅېده یو دوکان و په منګوره کې بیا ورسره بل شو پای کې به دا کورس ته کتابونه سلټۍ او مټۍ او دغه ډک جبه کاپیانې دا به کېږي نو په دغه ورځو کې د سوات باچا چې یوه لایبرري جوړه کړې وه بل دا چې هر سکول ته 2 اخبار راتله مډل ته وښایي ته یو په انګریزي کې خیبرمل او یو په اردو پښتو کې شهباز شهباز به ما په ډېره باقاعدګۍ کوت اکثر به مې پټاوه په بډه به مې راوړو نو هغې کې چې به ما وکتل چا به ټپي لیکلي وو چا سندره لیکلې وه چا چاربیته لیکلې وه زما په اړه کې دا راغله چې هلکه داسې خو زه هم لیکلی شم زه به نور په
په چل نه پوهېدم. بیا راته دا پته ولګېده تپوس مې وکړو چې دا شی کوم دی. سکول څخه پټاخانه راته که نه. نو ویل چې دا په منګوره کې یو دوکان دی د کتابونو په هغې کې. نو ما ځان په 7 ورځو کې 7 اتانې جمع کړې او پیاده منګورې ته لاړم او پیاده منګورې نه لاړم. زه په دې نه وم خو هغې سړي ما له اخبارونه راکړل دوکاندار. خوشحاله شوم. هغه پکې دا وویل دا دې پکې هسې. وروسته زه چې بیا پوه شوم دې سړي ما له زاړه اخبارونه راکړل چې کوم به پاتې شو که نه. او ډېر لږ به راته 7 اته اخبار دغه ته راتلل ایجاد صاحب ته نور نه و. ما هغه خوند واخیسته مې بیا وایم پردي وږي ماته وایه یا په څه کې پیسې یا د مور نه یا خو چېرته داسې روپۍ نیمه به برابر شوه. زه به پیاده منګور ته تلم او راتلم او په څادر کې به مې شاته دا اخبارونه اچولي لکه د مطالعه تنده وه ماتوله. نو بیا به مې د شپې ځان راکاته خواريانېدم په خبرو ته. په دې نه پوهېدم چې دا یې پروپیګنډا ده یا دروغ دي یا عام شی دی. خو لکه ما به هغه هر څه کې د قرآن ټکی لاړم چې دا رښتیا دي. او ملګرو ته به مې چې حال وي نو هغو سره مې پرې جنګ هم کوم. نه نه لیکلي دي دا خو زه بیا ډېر وروسته پوه شوم چې په دې کې خو ډېر خبرې خلک له ځانه جوړوي که نه. نو هغه شیونه ما چې دا اراده وکړه چې داسې خو زه هم لیکلی شم. وروڼه کېناستم مساله بله مې ولیکل ځان راته یاد دي چې وړاندې لیک چې ما وکړو هغه په نثر کې و او د هغې نوم زه دې وپېژندم. نو دا شی مې یو ځای کړی د محمود غزنوي زوی یم او سمانات مې ووهه دا چل مې وکړو دا چل مې وکړو دا شی مې ولیکو. تکل ټایپ باندې چې دا شی مې ولیکو وروڼه اوس هلکه دا به رسېږي چې څنګه دی ونه تپوس د بل نه ویلې په پېښور کې دفتر دی. نو څه مې ځانله څه پیسې پیدا کړي او څه مې مور ته منت وکړې او 5 روپۍ هغې راکړې ما یې پېښور ته او د یو نه تپوس بل پېښور کوم ځای کې یو سړی څنګه ځي او که نه نو د سوات نه په هغه وخت کې یوه لارې کړه. خیر ما پیسې برابر کړې نو هسې دا سادهواله دا کلیواله ژوند دا پیسې راله مور په دا جیب وګاڼډه. نو چې زه په لارۍ کې نه دا سړي کرایه که نه نو ما به جیب راله څه دغه داسې روغ غوندې سرپېړه راکړه خوار ته ویچل کړې ما یې ویلې سپړه مې که نه مور وایي چې ورکې دننه نه شي. خیر زه پېښور ته ورسېدم. پېښور چې دونه غټ نو او ګڼه او دا هلکه داسې دی په لارې مې ریلګاډی ولیدو هلکه دا څنګه دي دا خو د اوسپنو سړک ورته جوړ کړو دا ډېر ګني مې ولیدو هلکه دا خو خیر لکه هغه شی ماته ټول نه و. پېښور کې وروڼه هوټل ته لاړم اکبر ما دلته یې شپه کړو. ښه وړوکې کامره کالي په 2 روپۍ به درکړم. ما دونه پیسې خو راته نه شي. وایي بیا په برنډه کې سمله اتانې ورکړه. په برنډه کې سمله سمه سر چوتوم او لګومه چې سهار دی. خیر سهار شو. یو څه یې مې لکه وروڼه دا دی هغه اخبار کوم دی چاپ کړي خو د اخبار کې داسې چلو چې زموږ د دې خانانو یو یو په ثابت کړي هغې به دا سندرې ویلې موږ واړو نو موږ به د ماښام د ډوډۍ د خوراک سره اوجرې ته هلې به خاورو په منډو کې ناست او هغه به ریډیو به کله یې پښتونستان جوړوه کله به یې دا جوړوه کله به بیا یې دا اجمل خټک نظم اورېد او یې د سبا ستوري او کله به راخېږي ته او قلندر مومن واورېد. دا د پېښور و که د افغانستان؟ موږ په دې نه پوهېږو خو ریډیو هغو پښتو لګوله که نه موږ واړه موږ خو په دې نه پوهېږو چې دا کوم. خیر زه دې نومونو سره اشنا شوم. چې اشنا شوم نو اوس اثر یې رامنځته وکړو چې کور ته راشه وانه په دې منډو کې د لرګي کې مې ستلي دي نو یوې ستنې کې د هغې ګواښوم او یو وخت په لاس کې وناستم او چاپېر یې ټول او کله به جوړېږي ته او کله به جوړېږي ته او کله مور راشو مو وایي بل راته کار شو که خدای دې غرقه نیولی کېږي دا څه چوپ شه ما کله به اوس هلته یې وایي چې هغو خو د پښتونستان مطلب دی زه خو په هغې نور نه پوهېږم خو دغه به وایي چې سبا ستوري او پلان یا دا که نه کله به وایي قلندر مومن ته واورئ کله به وایي اجمل خټک ماره د بیمبر خیبر او که نه دا راشه دا پوکو هغه بیندي دا شاعري به ډېره مزه ناکه وه خو
خو وخت په لګو نو چا مې بند کړو موږ به بیا کور ته لکه ارار دا هغې شي په ما باندې اثر وکړه اثر او لکه په هغه ورکوټوالي کې زما په زړه کې دا نو چې هلکه د پښتنو خپل حکومت یې که نه او دا فرنګي وباسي او داسې فرنګي باندې وروسته پوه شوم چې پردي خلک راغله نور خو هغه خلکو صفت یې کول ما به اورېدو خو لکه وروسته پوه شوم چې دا یو بل قام راغلی او موږ یې قبضه کړي وو بیا دې خلکو خبرې کړو چې دا سرپوښ ورته کلک دي هلکه ورته سرپوښ شته چې دا خو باچا خان دی او هغې د انګریز خلاف لیکلی دی او هلکه دا شی ښایي د هغې قام پرستۍ هغه اثر په ما باندې وشو بیا د یو نه تپوس کوه د بل نه د دې پابندي و دلته خو به چې د نوم هغه نو خو جیل له لېږلي هغه وخت کې خو ریاست هم د خدای خدمتګار تخریب خلاف لیکلی نه نه ریاست که دا شو چې ریاست د نه ریاست د هغو خلاف و نه هغه د دې خلاف ښکاره که نه خو ښکاره خبرو ریاست خو انګریزانو جوړ کړی و او باچیانو له هم راوستي بغیر د انګریز نه خو نه دلته بادشاهي جوړې ده او نه چا واک باندې شو که نه خو لکه عام چې دا به ورته پته ولګي چې اثر صاحب یو پوخ هغه وخت ورته کانګرسیان وي چې پوخ کانګرسي دی جو جیل دی سر یې د لوړه کولو شو مې د لوړه کوو ولې چې ستا دا پروګرام د انګریز خلاف و او هغه د انګریز وفادار و نو تا به څه کول نو داسې پټ پټ که چاته وه خبره یاده وه یا په اړه کې به یې د کانګرس سره مینه وه خو پټه وه ښکاره نه وه نو ما به دا کوشش کوم چې چا سره ویل چې دا څه شی دی خو لکه هېڅوک نه و که نه بلکې چا په مخکې به دا خبره هم نه شوه کولی خیر هغه پېښور ته چې زه لاړم نو ما یو ته یم اجمل خټک کم دی نو بل ته یم اجمل خټک کم دی چې څوک مې لیونی وګڼلو زیره ستړی شوم او دا مضامین مې لیکلي ده صادر کې شاید اچولي هغه خیر شو د خدای نیک بنده د بالاحصار سره رامان پېښ شو هلکه وړوکی وایي داسې مه کوه داسې کار وکړه چوکیدګار ورته ووایه هغې ته راشه دا دفتر ټول دلته خیر زه په ګرانه باندې په کړاو هغې ته ورسېدم هغه بره په چت کې تپوس مې وکړو څنګه ورته خلک کېږي چې اخوا واوړه پړوی دي هغې وختم چې لاړم دوه درې سړي ناست سلام مې وکړو څه دي وړوکیه ماما اجمل خټک وپېژنم وې ته ورته څه وې نو ما چې زه یې وینم دو وی ته څه کار کوې ما د سکول ویم څوم کې ما په اووم اتم کې نو وی دلته څنګه ما دلته رالم یو شی مې راوړی هغه په اخبار کې چاپ کوم او یو اجمل خټک ووینم اجمل خټک پوه شو اجمل خټک زه یم ما په هغه یو وړوکي سپېڅی کوم ریبو کې ما دغه دی یو ویلم په هغه کلي کې یو دی نو وایي چې خیر خبرې اترې وکړي نو هغه دونه هوښیار خلک وو چې ما ته وایي چې په ښکاره د هر چا سره د پښتونستان دا خبرې مه کوه او څه دې لیکلي راکړه چې ما وکړو دا تا لیکلي که ستا پلار ما وایي نه سړیه ما د باندې واوروه نو زه په هغه وخت کې دا نه پوهېدم چې اخبار کې شی چاپ شي نو لکه زه به ورسره پیسې هم ورکوم نو هغه چې وکړو د خوا هغه ملګري ته یې وویل ښه دی چې ما ما په دې به څونه دغه کې خرچ ورځي پوه شو چې یاره پاک سره وایي دا 500 روپۍ ورکړه ما خو 12 روپۍ د کور یې راوړلې نورې خیر داسې ورو ورو ویل 10 ورکړه ما یو روپۍ رانه واخلې یوه بله ته یې زه یې به له کوټې د لرې ځای نه راغلی هسې به ورله چای وایي دا ما یې دقسې واغستو چې واغستو چې وایي ته هره پیره لیکې که ما ویې که تاسو ما له چاپ کوئ نو زه خو دې کوم ویې بیا ته مونږ د رالېږلو طریقه ښایي ته مه راځه لفافې داسې ماته کړه داسې کړه وایي دا به داسې کړي داسې به کړي په دې کې به کېږي پته یې ولیکله راکړه وایي دا به کړي له پاسه ولیکه بیا خانې ته مې واچوه نو ما زه به دې بیا سم خبرېږم چې دا چاپ شو یا چاپ شو
ویتاله به کور له اخبار درلېږي پته راکړه پته مې ورکړه لکه اخبار به ما لري الله خیر ما وی دا به کله وی دا به سبا چای یو سړی قسم مې دی چې هغه شپه راباندې سم لکه په اور کې ووته سر یې ګداو کړته وه سر یې ګداو کړې سهار دی او که نه دی چې خدای شی به چاپ شوي خیر سهار شو چای مې وڅښه ورو څادر مې په اوبه واچو او دفتر ته راغلم نیالګوالی که نه په هغه وخت کې په یوان اخبار و نو ما له څه اخبار راپور وکړه او دې خوا مې د 1 روپۍ اخبار مې واخیست نو دا نور مې په څادر کې وه او اوس دا اړیا دا سینه مې داسې زور کوي خدای څوک اشنا به پېښېږي خدای څوک اشنا به وایي چې زه ورله اخبار وایم بالاحصار سره یو سړی وایي مې ودرو واله ما وي دا ما لیکل دی دا یو اخبار کا خیر دغه ځای نه راغلم د سوات اډې ته راووتم نو ډریور او کنډکټر په مایزرو کټ کې داسې خبرې کوي دا وی لکه نو استاد خدای دې وي خوا کې زما پلار باندې رسمي ویلي کلي ته راغلم دا وخت دی نیمه شپه ده ورباندې د شپې په یو څو درو ملګرو وګرځېدم راویښ کړو لکه واله دې ته یې پېژې وینه خیر ملګري وچو خورم یې دروغ چاوله ولیکل د ده مې مې پې لیکلي سکول ته خبر ورسېد سکول هغه استاد چې لکه دا یې ما لیکلي که نه ته په خپله دا نوم پې نه خیر ضرور وه شخوان راکړه هغه اخبارونه رالېږل شروع کړو په هغې کې به دوه مخه د پښتو او دوه مخې د اردو لکه دا ستاسو د ادبي سفر اول لیک دغه ځای نه شروع شو که نه نو بیا ورو بیا چې زه داسې تلمه نو زه یې په سکول کې لکه د بزم ادب مشر کړم د نور څیزونو کتابونه او په دې وخت کې د ما سره په کور کې لکه لایبرري شروع شوه رساله پکې بیا اخبار پکې بیا خو چې څنګه مې راوړه کور ځای وکړو یو ځای به مې لکه د پیشو د بچي وړه بل ځای به مې ښودو داسې ورو چې زه نام جومات ته شوم نو زه لکو کې پوه سبا کوم ښه شوم او په دې کې ښه شوم چې اخبار چې شی دی څنګه ورله لیکي او داسې او د اردو اخبارونه یا د انګریزي خو ما په سکول کې لیدلی او د استادانو سره خیبر میل چې هغه به راته خیر دا سلسله داسې وه نو زه چې بیا 12 جومات ته رسېدم نو په ما باندې شاعري نازله شوه یو کاپۍ راسره دغه وخت پرته ده په هغې کې مې ډېرې ګډې وډې لیکل دي وه بیا چې خیر داسې ورو نو بیا وي د رحمان بابا جشن دی د خوشحال دی نو هغې له به زه داسې تلمه لکه ما ته چې حکم شي نو په یو څو جشنونو کې ما خپل کلام مبارک هم او راوړ او یو کتاب په هغه ورځ کې په جمع شاعرانو باندې د پیغلین یو سړي ویسته او د هغې پښتو یې په اردو کې ترجمه کوله یو مخته پښتو بل مخته نو زما یو نظم کوچی په هغې کې شته خو بیا د خدای د نامې نه دا شوه چې لکه زما په مزغو کې خو بل شی نو ما ټول په تاریخ لیکل شوی و هغه خلکو خوښ کړو چېرې دا ښه کار کوي او دا د پښتو ادب کې دا شی نشته یا کم دی ما له لکه مزه راکړه هغه خو ما تاریخ هم ویل زموږ په دور کې خو ټول تاریخ د انګریزانو د هندوستانیانو پاکستان کې د تاریخ سره نه وه او نه په چا څه لیکلو نو کله په اشوک څه لیکه او کله په چندرګوپ لیکه او کله په سوات لیکه او کله څه دغه مې نه